بسم الله الرحمن الرحیم ګران وطنکو السلام علیکم نن مونږ سره د خیبر ایجنسی نه د عوامي نېشنل پارټي سینیئر رهنما او التکی چې مقامی کم سیاسي اتحاد دی دا ډېر مهم غړي او پخوانی هم دغه اتحاد صدر هم پاتې شوی دی حاجی شیرین خان افریدی صاحب زمونږ سره دی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خان ورور ډیر مننه بس ایسه خبره بکو دا په خیبر کې او خاصه توګه په دې تیرا باندې چې سروان دي مونږ خو په نه پويګو زه ما چې تاسو نه ځانم پوي کو دا خلک هم پوي کو چې دا روان سدي دی وخت کې درته چې د ټیم کلمبه خوراته د متاثرونو لګه کیسو چې په سه حالت کې دي سو کې تاسو کوي کنه کې او ماغه شانته به دغه بیغمه خلک ته بیغمه شوي حسن خان ور خبره داسې ده چې کله د کډوالي را روانه شو او د خلک کډوالي ته جوړ کړل شول نو په دې کې د کډوالي چې روانه و په دې دوران کې په تیرا باندې ډیره زیاته ووره وشوه بلکې په دې 13 کاله تاریخ کې دونه ووره نه وشوه لکه اوس په دې وخت کې وشوه نو مونږ سیاسي ملګری سماجی ملګری او چې څوک خو د خدای خدمتګار زمونږ ټرست او نورو جمعتونو چې څومره دي هغه په دې کې ډېرې هلې ځلې وکړي مونږ په سوشل میډیا دا خبره ډېره هایلایټ کړه او بالکل په هغه کې په د صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت په پاټ باندې چې څونه د غوي ذمہواری وي هغه په هغه کې هغه څه کردار ادا نکړي شو ان تر دې پورې چې د ووره نه مو شوی دوی غو انتظامات دومره نکیسو چې په دوتوي علاقه وتوي چې د تیرا گیټ وې دا په هغه باندې 48 غنټه 24 غنټه 36 غنټه هغه خلک چې د غوي غ اندراج په هغه طریقه پراپر نه کېدو مسلې وې د غوي انتظامات پوره نه وو او دوی دغه کډوالې اعلان وکړو نو په هغه وجه خلک ډیر زیات مشکل سره مخ شول او تر دا پورې چې په هغه کې په وورو کې چې کله بیا راغلل مشومان شهیدان شول زنانه وې په هغه کې بوډاګانو او ډیر بد حالاتو سره مخ شول چې کله بیا سوشل میډیا لاره موږ د خلکو ته چغې ولې نو بیا لګ ډیر په درېم ورځ بیا حکومت بیا هم صرف د ریسکیو ولا چې کوم ټیمونه یغو راغلل او غوي سره بلچې پلاس کې وي هیوی ماشينري نه و او چې کله موږ بیا فیلډ ته لاړو نو لارې بخي بندې وي او خلکو په دیوالو کې په د خلک راوته ولې د کورونا راوته په دونه غټ تعداد کې خلک خدا سي دي ګوره دا اوس چې کوم خبرې کېږي دا هڅه دروغ دي صوبایي حکومت وفاقي حکومت خپل سیاسي گیم بلیم یا سیاسي پوینټ سکورینګ یا سیاسي بیانیه کې موږ د تیرای خلکو سره موږ د افریدو سره او موږ د کډوالو سره ډېر غټ ظلم وکړو ډېر زیاتای وکړو دا دروغ وایي دا بالکل غلطه خبره و چې دا یې ووري نروتلې دي او بل وایي چې دا په خپل خوخه راوتی دي او بیا پکې وفاق نه دا خبره راغله چې دا 1860 تن کې دا کډوالي روانه دا بالکل غلطه خبرې دي دا بالکل دا صوبایي حکومت وفاقي حکومت او چې څومره ریاست دی پاکستان زه خبره کوم هغه چې کوم دی دا دغه کډوالۍ ته چې کوم دی هغه جوړ کړل او هغه سره باقاعده اګریمنت وشو او دا غي اګریمنت لاندې چې هغه مطالبه وي هغه منون صوبایي حکومت ومنلې او بیا دا غینه دا غوي ته فند اجرا وشو وڅ که صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت د ځین ځان مبرګنی یا خپل ذمہواری نه اخلي نو دا د خلکو سره زیاتای دی په خلکو پورې په کډوالو پورې وي موږ په وطن پورې خندا ده نه وس خو صوبایي حکومت ک تاسو اوره خپل سویل افریدي صاحب تاسو افریدي دی او دا خوش قسمتي ده تاسو چې په دې سخت حالاتو کې تاسو د ضلع او د تقریبا دغه تحصیل او حلقې چې کم دی منتخب رکنم دی نو تاسو خو خوش قسمت خو هغه وی چې مانه چاته پوس نه دی کړي زه سره خبر نه مو دا هر څه په زبردستۍ کړی دي حسن خان دا څه خبره ده چې مونږ زمونږ موقف دا دی زمونږ د ټولو اپوزیشن پارټو چې کوم په خبر کې د ټولو د قومي مشرانو چې څومره سماجی خلک دي دا غوي موقف دا دی چې دا عیني ذمہواری د تا جوړیږي اوس که صوبایي حکومت د مونږ په شخصیت پورې نه تړو
چې مخکې علي امین دوی به موږ بدقسمتي خو دا تاسو خوش قسمتي وای خو بدقسمتي مو دا ده ټول پښتونخوا بدقسمتي دا ده چې اوس پی ټی آی چې کوم دی هغه دنه مخکې چې کوم وزیر اعلی او بیا هغه نه مخکې چې کوم وزیر اعلی نو په شخصیتونو پورې تړي مونږ دا صوبایي حکومت بلیم کوو چې دا دوی ذمہواری ده او دا دوی کار وو دا چې کوم تاسو وې چې سهیل افریدي سه نو ګوره دا کډوالي چې وشوه نو اوس په دې خو موږ نور نه پوهیږو چې تا په سر باندې ولې چا ټوپکې خو ته نه په زور اخستې دی خو موږ په دا پوهیږو چې نوټیفیکیشن هم شته 3 میاشتې مخکې نوټیفیکیشن د 4 روپۍ اجرا شوی او اجازه هم شته موږ جرګې هم شوی دي چیف سیکرټری سره شوی دي کمشنر سره شوی دي ځلې انتظامیه سره شوی دي منتخب نمائندګانو سره شوی دي او د 24 رکنی کمیټې چې کوم دا چې اترا متفقه جرګه ده دا غوي چې کومه جرګې او مطالبات دي هغه صوبایي حکومت منلې دي نو اوس په دا خو موږ نه پوهیږو چې تا نه په زور چا کړی دي او کته راین د لاندې ما دغه اورېده ما پردي صاحب ما اقبال افریدي تاسو د خبره منه هغه دا خبره کوي چې دا سلیر رکنی کمیټې چې کومه ده دا نماینده نه ده دا د دوی هغه سوي وته دا د خپل خلک دی او هغه دغه کړی دی او یو دوکه ده یو دوکه کړی دا بس سکسان وی دا د سره نماینده ده نه وی دا خو 2 نمبري کړی ده اقبال افریدي مونږ د از ټول ځله خبر نماینده دی زه دا تاسو ته کوم چې ته کله تیراته تلې چې کله ته تاسو کو چې په دوه کله کې ته تیراته تلې چې نه تلې حالت چې کومونه اوسېږي شپږ افریدي کومونه اوسېږي او دا د غوي نماینده جرګه ده دا د غوي نماینده چې کوم دی غوي خپل ټکلې دي او هر ټبر پکې په هر کندي په دې کې نمائندګي شته دی دا خو چټي خبره ده اوس هغه تیران راغلي دي د تیرا جرګې د تیرا مسالې د تیرا غږ هغه چې کوم دی دغه سلری شروکنی کمیټه ده او دا الته کوم جوړه کړی دا کوم منتخب کړی دا خدای دوه چې دا کوم وسه پورې دام خبرونه راځي لګا دا تقریبا په لسم تاریخ نه دا شروع شو دغه دا معاهده دا وا چې څنګه د خلک راځي نو دوی له بچ کم دی پیسې بوله په غټیم باندې با دوی ته پیسې ملاويږي خو وس دا خبره کوي چې یاره لکه دی ته پیسې چې کم دی لا وسه پورې چاته نه دی ملاو شوی دا څه دا اصل خان چې مونږ خو سبا په دې حواله سره جرګه راغوښته ده ټول افریدي قوم سیاسي چې څومره مشران دي عہدیدار دي او ټول افریدي قوم مشران سټوډنټس یونین اساتذه وکلا موږ ګرین جرګه ده سبا په دې حواله سره زموږ وختونه ده چې کومه معاهده د خلکو سره شوې ده دا په هر صورت دا به سر ته رسېږي زموږ بعد احتجاج کالم سبا ورکو او دا په هر صورت ځای ته رسېږي دا اوس په دې باندې کار نه کیږي چې اوس توای چې دوی ته څوک وایي چې په هغه باکېږي پولیو ډیټا باکېږي واغه باکېږي دغه باکېږي چې څوک په تیرا کې اوسېږي کاغه 2 ورونه وي کاغه 3 ورونه وي او په هغه په یو کور کې اوسېږي کاغه په بل کورونو کې اوسېږي هغه ته به معاوضه ورکول کیږي او هغه سره د دې معاهده ریټن معاهده شوې ده او د ټوله معاهده به دا به سر ته حکومت رسېږي دا به مونږ ولنې ډیماند وي او دا مونږ تر هغه پورې نه پریدو چې دا مونږ په وسه پورې لکه تاسو موای شیرین خان چې وسه پورې چاته لا معاوضه نه د چاته دا 2.5 لک روپیا لا چاته نه دی ملاو نه دا بالکل نه دی ملاو سره کرایه وته ملاو ده او کرایه په مت کې دوی بقاعده سیاسي اقرب پروریم کړي دا سیاسي مداخلت هم کړي دی کرپشن هم پکې په غټ تعداد کې بنیاد باندې شوی دی دا ټول خبرې به موږ سبا میډیا ته کړو او تر اوسه پورې هغه ته د کومه چې 2.5 لک روپۍ دی فی خاندان د هیڅ ته نه دی ملاو خو دوی ته یو ټوکن ورکړی دی یو رجسټریشن یې کړی دی او په هغه کې دوی اوس داسې کار کوي چې دوی ته به ملاويږي او دوی ته به نه ملاويږي زموږ وختونه دا چې په تیرا کې څومره خلک دي هغه ټول ته د ملاو شي دا پکې نشته چې ته مثال یو اته په شخصي کارت کې دا اډرس دی او ته په آی ډی کارت کې دا بل اډرس دی تیرا خلک مونږ پیژنو چې څوک د څومره د تیرا خلک دي هغه ټول ته د معاوضه ورکړي شي قدرته تاسو سبا جرګه دستاسو
د اتوار جی جی سهیل افریدي وزیر اعلی صاحب چې کوم دی هغه جرګه راغوښته ده نو هغه کوم تاسو جی. انوایټ کې ټول نه هغه خو داسې ده مونږ پښتون کوم او بیا د افریدي کوم د جرګې خپل روایت دي جرګې خپل یو شکل دی اوس په جرګه کې او په سیاسي جلسه کې په دې کې ډېر فرق وي سبب ټوله دنیا وګوري چې زمونږ چې کوم دی هغه به جرګه وي او هغه به یو سیاسي جلسه وي نو نه مونږ ته دعوت راکړی شوی دی نه مونږ هغې ته چا یو پارټۍ سیاسي جلسې ته هغه نه مونږ ورځو مونږ چې کوم دی ټول افریدي قوم نماینده جرګه ده او د نماینده جرګه به د افریدي قوم په سطح باندې فیصله کوي او هغه به بیا د هغو فیصلو نه پس به مونږ د تحریک هم روان وي تر هغه پورې به روان وي چې د امن بحالي مونږ چې کوم دی هغه زموږ غوښتنه ده د امن ضمانت به مونږ لره کوي اوس ټولو نه غټ کار چې کوم دی مونږ افریدي مونږ له 80-50 مړي وشي مونږ له دونه زور نه راکوي که مونږ مالي تاوان وشي په هغې باندې مونږ دونه خفګان نه کوو که مونږ فصلونه خراب شي په هغې باندې مونږ ته دومره زور نه راکوي خو د کوم عمل چې مونږ سره وشو چې د خلک کډوال شول د خلک د کورونو راووتل د کومه بېزتي چې وشوه دا مونږ ډېر غټ چې کوم دی هغه د سټیټ نه مونږ ګیله دو صوبایي حکومت نه مونږ ګیله دو د وفاقي حکومت نه مونږ ګیله دو 90% نقل مکاني وشوه اوس په دې کار نه کېږي چې اوس مونږ ته وایي چې دا به بیا ولېږو دا به هسې بیا ولېږي ته به مونږ له امن ضمانت راکوې ته به هلته مستقل د امن مونږ خو هغه شی خو مونږ وکړو چې کوم مونږ نه کول غوښتل 4 کاله مونږ نه وتو د خپلو کورونو نه مونږ ورته وویل چې مونږ نقل مکاني نه منو اوس چې هغه ته وکړل نو اوس به مونږ اول د امن ضمانت غواړو دویم چې کوم دی د ټولې مطالبې منعن پورا کول غواړو دا به پورا کیږي دا به سر ته رسوي شیرینیا خبره ده صوبایي حکومت وایي چې دا خلک په زور راایستې دي او وفاقي حکومت دا وایي چې نه دا خلک د موږ دا چا په زور راایستې دي نو واقعي دا خلک بیا چا په زور راایستې دي چې صوبایي حکومت او تاسو یو طرف ته وایي چې چیف سیکرټری هم ناستو کمشنر هم ناستو ډي سي هم ناستو دا ټولو نو د خلکو ته واقعي چا ویلو چې په زور راوځي کدوې وی چې نه حالات خراب دي نو تاسو راشي اپریشنو کې موږ به وځو نه دا سوا دا څه خبره ده اصل خان زه تاسو ته خبره کوم چې په تیرا کې چې کوم د ډزې شروع وي موټر شیلینګ شروع حالته چې کوم د عسکریت پسند وو نو مونږ ته دلته چې کوم جرګې وي مونږ خو د هر چا سره جرګه کړې چې کله علي امین خان وزیر اعلی وو مونږ د ټولو عسکري قوتونو سره او د صوبایي حکومت سره ټولو سره مشترکه جرګې مونږ کړې دي دا خلک هلته د ډزو نه دونه تنګ شول چې دا مونږ ته د دوی دا خبره وکړه چې اوس یو ځای نه په مونږ باندې ډز کېږي نو مونږ خو به خامخا هلته هغې باندې ډز کوو نو کولیټرل ډیمیج کېږي نو هغه مونږ ته 3 آپشن راکړل چې یا به تاسو افریدي قوم د خپل د امنیت لپاره ودرېږئ یا چې کوم دی تاسو راووځئ چې هلته باقاعده تاسو ته مونږ امن بحال کړو او یا که دام نه کوئ نو خامخا دې کې به کولیټرل ډیمیج هم کېږي فوجیان به هم شهیدان کېږي عام خلک به هم لګي نو دا خو موږ خو دفاع حق لرو نو هغې نه پس چې د ډز نه ودرېدو د ډز نه کلارېدو خلک تنګ شول نو بیا د هغې نه پس صوبایي حکومت چې په هغې کې منتخب نمایندګان هم ناست وو او په هغې کې چیف سیکرټري وو په هغې کې کمشنر وو په هغې کې ضلعي انتظامیه ډي سي دا ټول موجود وو نو په هغې کې دوی دا خبره وکړه او بیا د مطالبې د هغې نه پس دا یو پروسس روان شو خلکو ته ډیډلاین ورکړی شو چې تاسو د دې تاریخ نه تر دې تاریخ پورې کډې راوباسئ اوس په چې کوم دی اپریشن څه پوزیشن دی اپریشن کېږي نه کېږي اپریشن خو اوس مونږ ته هېڅ علم نشته اپریشن خو فلحال خو هېڅ هلته هغه نشته حالات نورمل دي خو مونږ خو امن غواړو د امن ضمانت غواړو د ریاست نه غواړو د حکومتونو نه غواړو صوبایي او وفاقي حکومت نه غواړو نو هلته مستقل امن ضمانت چې مونږ ته نه وي راکړی شوی داسې مونږ دا خبره داسې نه پرېږدو چې اوس یو مونږ هغه کډوالي وشوې مونږ بېزتۍ وشوې مونږ د داسې حالاتو سره مخ شو چې په هغې کې مونږ په یو صورت دغه کډوالۍ ته نه وو تیار دغه بېزتۍ ته نه وو تیار او اوس به یو سړی وایي چې بیا تاسو لاړ شئ مونږ به ښه مضبوط سبب افریدی قوم اول د امن ضمانت غواړي چې امن به حل وي امن جوړ وي
هلته چې کوم دی د موږ مطالبات ومنل شي او د دې سره سره چې د بیا د لپاره چې کوم د دوی سره به داسې حالت نه کیږي چې دا خبره نه وي، نو موږ به ان شاء الله یو تحریک شروع کوو په هغه کې موږ سټپ بای سټپ موږ خپل شي نه خېدي، هغه تحریک به موږ مخکې بوزو تر اسلام آباد پورې به موږ کله چې پرس کا بل ورځ لا وزیر اعلی صاحب په جمرود سټیډیم کې جرګو کی یا جلسو کی او الته کې دی وی چې خلک وی چې را بس تاسو زمونږه په زور راځتیو هغه ویل دي چې دوی دا وی چې د خلک په زور راځتل شوی دا به واپس لیکما نو بیا بغیر د خدا من ضمانت خو بیا پاتې شو نه داسې موږ ته قابل قبول نه داسې نه د تیرا خلکو ته قابل قبول ده داسې خبره نه افریدي قوم ته قابل قبول ده چې ته راوستل دی بیا ولې اول خو به دا خبره وکړو چې دا راوستل شوی ولې دي د دومره غټ بلندر ولې وشو اوس که صوبایي حکومت وفاقي حکومت په خپل منځ کې هغوی په سیاسي مسلې سره او په هغه کې موږ سفر کېږو یا موږ خلک چې کوم دي هغه داسې حالاتو سره مشکلاتو سره مخ کوي نو هغه موږ دې ته تیار نه یو دا په یو صورت موږ نه منو موږ به د امن ضمانت غواړو موږ له به د امن ضمانت راکړي چې امن بحال وي نو دا خو موږ مخکې وته ویلي چې موږ کډوالۍ ته د خلک نه دي تیار دا خلک به الته واپس لګي چې الته امن وي الته ډز نه وي چې دا ډز الته بند شي چې الته خلک واپس بیا دا نه چې بل ورځ بیا وایي چې تاسو وځئ موږ د امن ضمانت غواړو او موږ الته دز بندول غواړو چې الته بیا دز لکېږي خو الته کې هغه خلک خوشته کنه کم چې میلیټنټس دي یا دهشتګردي خوشته کنه هغه خوشتون لري هغه په حکومت په کار دي چې په هغه باندې حکومت باقاعده هغه فکر جاری کړي هغه پورا یو چې سال ته ګراوند ریالټي چې په هغه باندې حکومت خبره وکړي نه نو چې دا شته نو بیا ولې صوبایي حکومت چې کم دی د اپریشن او یا د دغه مخالفت کوي اپریشن وګوره اپریشن خو موږ دا وایو موږ خو اپریشن نه حمایت کړی دی نه اپریشن چې کوم موږ مخالفت کړی دی او چې موږ امن غواړو د خلک امن غواړي نو دا خو داسې نه ده چې امن چا په جیب کې پروت دی والته ورکیو چې هم بزاو بس امن شو خو دا خو به سټیټ خپل ذمہواری پوره کوي صوبایي حکومت وفاقي حکومتونه دا خو به خپل ذمہواری پوره کوي چې هغه خپل ذمہواری پوره کوي هلته امن جوړ کی امن قائم کی نو دا خلک په خپل کورونو ته لاړ شي دوی وینا ضرورت هم نشته دا خو داسې نه چې دا خلک هلته په دې وخت کې څوک د خپل کورونه پرې دي او بیا دا پروپاګاندا کوي چې دا په خپل خو خره وتلی دا خبره خو اول صوبایي حکومت کولې چې دا ووري نه راوځي او دا چې کوم دی هلته زناورم ژوند نشي کولای او دا په خپل راوځي بیا وفاقي حکومت شروع کړي دا هیڅ په خپل خو خني راوتی دا حکومت وتویلي دي حکومت سره اګریمنت نه پس د دوی نقل مکاني شوی دا او موږ وایو چې اوس دا واپس لګي نو دا به د امن د ضمانت لکه تاسو وګوره ظاهره خبره ده د یو کلی د یو تپې د یو علاقې خلک په دې حواله سره د تیرا خلکو یا د افریدو جرګه یا فور دیٹ میټر نور چې کم قبایل دي په خیبر کې تاسو د وزیر اعلی سره چې تخپل داسې سناستا کړي دا چیرې مونږه درسو چې دا مسله ده او دا زموږ د علاقې مسله ده تم د خوري بچي نو په دې خبره سیاست نه دی پکار دا حل کو داسې دغه شوی د تاسو ترمنځ دا اوس چې کوم نوې ډیولپمنٹ راغو د وفاق او د صوبایي حکومت ترمنځ په دې دوران کې نه ده شوی په دې نه مخکې ډېر ځلې شوي دي او هغوی په دې خبره مونږ ورته دا خبره کړې ده چې په هغې کې نور چې کوم عسکري قوتونه وو هغه هم وو وزیر الله صاحب هم وو علي امین صاحب هم وو او سهیل صاحب چې هغه وخت کې وزیر الله نه وو اقبال جی صاحب MNA عبدالغنی افریدي MP دا ټول چیف سیکرټري دا ټول په دغه کې موجود وو او بیا دا غنه پس مونږ د تیرا چې کومه جرګه ده د دون نسته وسه شوی دی او وزیر اعلی سے په خپل وتویلی دي چې تاسو د کومه مطالبه دي د زماته من او ټول قبول دي او منزور دي نو چې مطالبه منلې مطلب دا د خلک برا وتل نو ظاهره خبره ده چې مطالبه کومه وي او د سره ځلی چې کوم انتظامیه ده د مطالبه
په دې باندې ریزنینګ کېدو لکه اوس مخکې ورته دوی ویلي وو چې 15 لک روپۍ به ورکوي چې کور ورانشي 80 لک روپۍ به ورکوي د میاشتې به 2 لک روپۍ دا ټول دا چې بیا په دې باندې دوی ډایلاګ کېدو نو دا بتلل د چیف سیکرټري کمشنر ډي سي دا بتلل صوبایي حکومت سره به دوی باندې مشاورت کېدو بیا به راتلل او د 24 رکنه کمیټې سره به کېدو ان تر دې پورې چې په دې اګریمنت باندې هغه سره سلا شو په دې کې د دوی دا خبره چیرې مونږه خبر نو دا فیصله په پټو دروازو لاندې شوی دا مونږ سره مشوره نه ده شوی دا غلطه خبره ده دا بالکل غلطه خبره ده مونږ دا وایو چې په دې کې وفاقي حکومت یا د غولاند چې کوم ادارې دي هغه من بورډو په دې کې صوبایي حکومت په دې کې هغه من بورډو په دې کې چې څومره ځینی انتظامیه ده په دې کې هغه من دا اوسه کومه دا ټول ډرامې کې یا دا پروپاګاندا ده نو ولې دا کې یا ستاسو دا په دې بنیاد خو موږ د جرګه راغوښته چې دا اوس کوم موږ سکار روان دی دا خیر موږ څنګه کوي دا ټیک کار نه دی د ته موږ بالکل غلط وایو او دا په کار د خپل سنجیده سره کېنی وفاق سره کېنی زموږ د چې کوم سټیټ هولډر دی صوبایي حکومت چې دا سره کېنی او اوس کډوالي خاصه مو شو چې اوس د مخکې عمل لپاره ک نور د دوی اختلاف په منځ کې وي هغه په خپل ځای او په دې مسله چې سره کېنی او موږ ان شاء الله زموږ پلانینګ دی چې سبا نه موږ چې څومره پارټي دی په هغه کې جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام پیپلز پارټي مسلم لیگ عوامي نېشنل پارټي دا ټول چې کوم صوبایي قومي قیادت دی د دوی سره موږ ملاقاتونه کوو موږ به صوبایي حکومت سره ملاقات کوو موږ به اسلام آباد ته ځو ته وزیر اعظم پورې او بیا ته موږ کوشش کوو چې موږ ته پریزیدنت صدر پاکستان اسف علي زرداری صاحب نه موږ ټیم واخلو او په دې کې موږ گورنر صاحب هم ان بورډ اخلو او موږ دا کوشش کوو چې دا سره کېنو او ته وایو چې په دا کې سو موږ کار نه کیږي او دا موږ ته قابل قبول دي خپل ځمواري سره ورسوي سنجدګي ښکارا کوي او دا خلک چې کوم دي اوس په هغه صورت کې به واپس ځي چې دوی ټول مطالبه ومنل شي او د امن ضمانت ورکړي شي ډیر مننه حاجی صاحب خوشاله شو تاسو سره مخابره او کامیابی ته غواړم الله دې کی چې دا جرګه کامیاب شي ډیر مننه حسن خان بھائی ډیر مننه ثانک یو